السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه جوړ روغ او د صحت په جامو کې پټ اوسیږئ. څرنګه چې په تېرو لوستونو کې مو هم تاسو ته د بنزین په اړه د نهم ټولګي د کیمیا دوهم څپرکي بنزین موضوع تشریح کړې وه، نو راځو بیا هم په تېر لوست باندې یو ځل لنډ مرور کوو. موږ تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې بنزین د اروماتیک هایدروکاربنونو لومړنی مرکب دی چې مالیکولي فورمول یې C6 H6 دی او ساختماني فورمول یې هم 6 زولي ته ورته دی. په 80 درجې سانتیګرید تودوخه کې په جوش راځي او همدارنګه بنزین درې دوهګونې اړیکې لري چې دوهګونې اړیکې د غیر مشبوع والي څخه نمایندګي کوي. او بنزین یوه داسې مایع دی چې زهري بړاسونه ورڅخه ازادیږي. همدارنګه که چیرته بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې وسوځول شي نو له هغې څخه اوبه، کاربن ډای اکساید او تودوخه ازادیږي. په همدې ډول موږ تاسې لوستي وو چې بنزین نور مشتقات هم لري. که چیرته یو هایدروجن یې په OH ګروپ تبدیل شي نو فینول مرکب لاسته راځي. که یو هایدروجن یې د CHO یا د الدهاید په ګروپ تبدیل شي نو بنزل دهاید لاسته راځي. او که یو هایدروجن یې په کاربوکسیل ګروپ یا COOH ګروپ بدل شي نو بنزویک اسید ورڅخه لاسته راځي. وروسته نفتالین لوستي وو چې د اروماتیک هایدروکاربنونو دوهم مرکب دی. نفتالین د دوه بنزین کړیو له تراکم یا یو ځایوالي څخه منځته راغلی چې ترمنځ یې یوه ګډه پوله یا سرحد موجود وي. د مالیکولي فورمول یې C+H8 ده او سپین کرستلونه لري. د ډبرو سکرو له تقطیر څخه لاسته راځي. همدارنګه نفتالین چې دی، نفتالین په د کیوي د لاروا د له منځه وړلو لپاره هم کارول کیږي او د تشنابونو د بدبویي د لرې کولو لپاره هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په دې هیله ګرانو زده کوونکو چې تېر لوستونه مو هم په پوره دقت سره زده کړي وي او کورنۍ دندې مو هم اجرا کړي وي. راځو نن ورځې لوست ته چې باید تاسو له خپل ځان سره کتابچه او قلم ولرئ او په پوره غور او دقت سره د نن ورځې لوست ته آماده واوسئ. د نن ورځې په لوست باندې شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون د دوهم څپرکي نننۍ ورځې موضوع مو ده د څپرکي لنډیز او پوښتنې. په دې لوست کې زموږ موخه دا دی چې تاسو ګران زده کوونکي په دې وتوانیږئ تر څو د دوهم څپرکي موضوعات په لنډ ډول وپېژنئ او زده یې کړئ او همدارنګه د څپرکي پوښتنې حل کړلی شي. د لوست پاڼه مو 34 ده او لوست مو 24. زه صفت الله شاکر ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. څرنګه چې په دې څپرکي کې موږ تاسې په هایدروکاربنونو باندې د هایدروکاربنونو په موضوع باندې شروع کړې وه نو په خلاص ډول د دې څپرکي موضوعات تاسو ته بیانوم. هایدرو کاربنونه له نوم څخه یې څرګندیږي چې هایدرو د هایدروجن معنا لري او کاربن د کاربن چې هایدروجن سمبول H او د کاربن سمبول C ده. نو هایدروکاربنونه هغه مرکبات دي چې له هایدروجن او کاربن څخه جوړ شوي وي. یعنی د هایدروکاربنونو په جوړښت کې هایدروجن او کاربن شتون لري. څرنګه چې هایدروکاربنونه مو په دې څپرکي کې لوستي وو په دوه عمومي ډلو ویشل شوي دي. اول یې الیفاتیک او دوهم یې اروماتیک هایدروکاربنونه دي. بیا په خپلوار سره ګرانو زده کوونکو الیفاتیک هایدروکاربنونه مو ولوستل چې بیا په عمومي صورت سره ویلی شو چې په دوه ډوله دي.
یو یې A مشبوه او B غیر مشبوه. چې مشبوه هایدروکاربنونه یا الیفاتیک هایدروکاربنونه بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي. یو یې الکانونه دي، الکانونه، او دوهم یې سایکلو الکانونه دي. ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه. غیر مشبوه هایدروکاربنونه هم ګرانو زده کوونکو په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې الکینونه دي، الکینونه، او دوهم ډول یې الکاینونه دي. ښه ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې په دې څپرکي کې دوهم څپرکي کې موږ تاسو هایدروکاربنونه په مختلفو برخو ویشلي وو، اوس راځو د هر یو خصوصیات تاسو ته په لنډ ډول وړاندې کوم. الیفاتیک هغه دي چې هغه هایدروکاربنونه دي چې زنځیري جوړښت ولري او که یو ډول یې حلقوي یا کړیز جوړښت لري چې مشبوه دي. مګر اروماتیک هایدروکاربنونه بیا کړیز جوړښت لري او غیر مشبوه دي. مشبوه دا معنا لري ګرانو زده کوونکو چې ټولې د کاربن څلور اړیکې د هایدروجنونو په واسطه پوره شوي، یعنې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده نه وي. نو لیکلی شو چې مشبوه کې د کاربن کاربن ترمنځ اړیکه یو ګونې ده. آفرین ګرانو زده کوونکو. الکانونه یې زنځیري جوړښت لري او سایکل الکانونه یې کړیز یا حلقوي جوړښت لري. غیر مشبوه هغه هایدروکاربنونه دي چې د کاربن کاربن ترمنځ پکې اړیکه یا دوه ګونې وي او یا هم د کاربن کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکه پکې شتون ولري. کاربن کاربن ترمنځ یا درې ګونې اړیکه او یا هم دوه ګونې اړیکه شتون پکې ولري. ښه ګرانو زده کوونکو، الکانونه موږ تاسو لوستي وو چې عمومي فورمول یې څه شی ده؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، د الکانونو عمومي فورمول CnH2n جمع 2 دی. د سایکلو الکانونو عمومي فورمول څه شی ده ګرانو زده کوونکو؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، د سایکلو الکانونو عمومي فورمول CnH2n ده. ښه ګرانو زده کوونکو، د الکینونو عمومي فورمول څه شی ده؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، د الکینونو عمومي فورمول هم CnH2n ده. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو ښه ورته متوجه او ځیر واوسئ. سایکلو الکانونو عمومي فورمول هم CnH2n ده او د الکینونو عمومي فورمول هم CnH2n ده. د دوی ترمنځ توپیر نه لیدل کیږي. په دې قسم مرکباتو کې چې یو عمومي فورمولونه یا مالیکولي فورمولونه یو بل ته ورته وي، د څه په نوم یادېدل؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، هغه عضوي مرکبات چې مالیکولي فورمولونه او یا هم عمومي فورمولونه یې یو د بل سره ورته وي مګر په ساختماني فورمولونو او فزیکي او کیمیاوي خواصو کې توپیر ولري، یو د بل ایزومیر بلل کیږي. ډېر ښه. د الکاینونو عمومي فورمول CnH2n -2 و. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. راځو د الکانونو تر ټولو لومړنی مرکب څه شی و ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، د الکانونو تر ټولو لومړی مرکب میتان و چې 4 هایدروجنه او 1 کاربن لري.
CH4. دوهم مرکب یې څه شی و؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، ایتان C2H6. او د دوه څنګ تر څنګ مرکباتو ترمنځ توپیر په الکانونو، سایکل الکانونو، الکینونو او الکاینونو کې په ټولو کې د دوه څنګ تر څنګ مرکباتو ترمنځ توپیر د CH2 په اندازه دی. د CH2 په اندازه چې CH2 ته میتلیني ګروپ ویل کیږي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، لکه د میتان او ایتان د مرکباتو ترمنځ په میتان کې یو کاربن، په ایتان کې دوه، نو یو کاربن یې دوی دواړو ترمنځ توپیر ده. په میتان کې 4 هایدروجنه، په ایتان کې 6 هایدروجنه چې 2 هایدروجنه یې دوی ترمنځ توپیر ده. میتان او ایتان. ښه ګرانو زده کوونکو، ډېر ښه. راځو سایکل الکانونو ته. سایکل الکانونو کې تر ټولو لومړنی مرکب 3 کاربونه لرونکی مرکب ده چې سایکلوپروپان بلل کیږي او د کړۍ په شکل جوړښت لري. که ان 3 قیمت واخلي C3H2 په دریو کې 6، نو 6 هایدروجنونه لري چې نوم یې هم سایکلوپروپان ده. سایکلوپروپان. الکانونه او سایکل الکانونه څرنګه چې مخکې مو هم ولوستل، د کاربن ترمنځ یې یوه ګونې اړیکه شتون لري، یعنې مشبوه هایدروکاربنونه دي. او تعاملات څه ډول تعاملات سرته رسولی شي؟ فقط او تنها تعویضي تعاملات سرته رسولی شي، جمعي تعاملات سرته نشي رسولی. راځو غیر مشبوه هایدروکاربنونو ته. غیر مشبوه هایدروکاربنونو له جملې څخه الکینونه دي چې الکینونو تر ټولو لومړی مرکب ایتلین یا ایتین دی. که ان 2 قیمت واخلي C2H2 په دوو کې 4 چې مشرح فرمول یې کاربن 2 ګونې اړیکه د بل کاربن سره لري او 2 نورې اړیکې د هر یو کاربن د هایدروجنونو په واسطه پوره شوي دي. ښه ګرانو زده کوونکو، که د ایپاک د ترقي نوم واخلو نو د دې مرکب نوم ایتین دی، ځکه چې موږ تاسو لوستي وو 2 ګونې اړیکه چې ولري وروستاړه یې ENE ده. ښه ګرانو زده کوونکو، د الکاینونو د سلسلې د مرکباتو له جملې څخه تر ټولو لومړی مرکب کوم مرکب ده؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، اسیتلین ده. بیا هم که ان 2 قیمت واخلي C2H2 په دوو کې 4 منفي 2 چې د یو کاربن له بل کاربن سره 3 ګونې اشتراکي اړیکه موجوده ده او نوم یې د ایپاک په طریقه باندې ایتاین ده. ایتاین وروستاړه یې YNE ده. ګرانو زده کوونکو، غیر مشبوه هایدروکاربنونه له جملې څخه چې د الکینونو د سلسلې او د الکاینونو د سلسلې مرکبات دي، تعاملات جمعي تعاملات سرته رسوي، یعنې بل یو اتوم ورسره یو ځای کیږي، 2 ګونې اړیکه له منځه ځي یا 3 ګونې اړیکه له منځه ځي، تعویضي تعاملات سرته نه رسوي. او اروماتیک هایدروکاربنونه له جملې څخه چې موږ داسې په تېر لوست کې هم لوستي وو، اروماتیک هایدروکاربنونه د اروما له لاتین کلمې څخه اخیستل شوي چې ښه بوی یا عطري بوی لري معنا لري. او اروماتیک هایدروکاربنونه چې دي د ډبرو اسکرو له تدریجي تقطیر څخه لاسته راځي او په درمل جوړولو، رنګونو جوړولو او د نساجۍ په صنعت کې کارول کیږي، لکه اسپرین چې د درمل په ډول له اروماتیک هایدروکاربنونو څخه لاسته راځي، او همدارنګه تتراسیکلین چې درمل دی د اروماتیک هایدروکاربنونو څخه لاسته راځي. که چیرته د ډبرو اسکرو ته تدریجي تقطیر ورکړل شي نو له هغې څخه بنزین، تولوین، نفتالین، انتراسین او نور اروماتیک مرکبات لاسته راځي. ښه ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې په تېر لوست کې مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړې وه چې تاسو به د دې دوهم څپرکي پوښتنې حل کوئ، نو په دې هیله چې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړې وي
زه به یو څو پوښتنې تاسو ته حل کړم، خو تاسو باید متوجه اوسیږئ چې دغه پوښتنې په کتاب کې حل نه کړئ، بلکې د دې پوښتنو د حل لپاره خپله د کورنۍ دندې کتابچه ولرئ. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې دوهم څپرکي پوښتنې لومړی برخه 4 ځوابه پوښتنې دي. لومړی برخه یې 4 ځوابه پوښتنې دي. نو راځو له همدې څخه شروع کوو. په 4 ځوابه پوښتنو کې لومړی پوښتنه وایي د زنځیري یا الیپاتیک هایدروکاربنونه په لاندې کومو سلسلو ویشل شوي دي. موږ تاسې زنځیري یا الیپاتیک هایدروکاربنونه ولوستل چې مشبوع او غیر مشبوع الکانونه، سایکل الکانونه، الکینونه او الکاینونه باندې ویشل شوي دي. نو په دې سوال کې یا په دې پوښتنه کې د دال ځواب درست ده چې الکانونه، الکینونه او الکاینونه پکې لیکل شوي دي. په دویمه پوښتنه کې لیکل شوي که چیرې یو اتوم هایدروجن د میتان له مرکب څخه کم شي او په عوض یې کلورین مرکب ځای ونیسي، نو کوم یو لاندې مرکب لاسته راځي. څرنګه چې موږ تاسې ګورو میتان فورمول CH4 ده چې 4 هایدروجنه له یو کاربن سره اړیکه لري. که چیرته له میتان څخه یو هایدروجن کم شي، دې ته میتایل ګروپ یا میتایل راډیکل ویل کیږي چې د الکایل ګروپ دی. او که چیرته بیا د همدغه یو هایدروجن ځای کلورین ونیسي، نو د دې مرکب نوم کلورومیتان یا مونوکلورومیتان دی. کلورومیتان. نو په دوهمه پوښتنه کې لومړی ځواب صحیح دی. او دریمه پوښتنه د الکاینونو د سلسلې عمومي فورمول څه شی ده؟ موږ تاسو دلته زده کړی دی چې د الکاینونو سلسلې عمومي فورمول CnH2n-2 ده. او په څلورمه پوښتنه کې د الکاین د سلسلې د هایدروکاربن مرکب یوازې د دوو اتومو کاربنونو ترمنځ لاندې اشتراکي اړیکه جوړوي. د الکین د سلسلې مرکبونه موږ تاسې ګورو چې د دوو کاربنونو ترمنځ یې دوه ګونې اړیکه جوړوي، لکه په ایتلین کې. نو د بې ځواب درست دی چې دوه ګونې اړیکې جوړولی شي د الکین د سلسلې د هایدروکاربنونو مرکبونه. او په پنځمه پوښتنه کې د الکاین د سلسلې لومړی مرکب کوم یو ده؟ څرنګه چې موږ تاسې ګورو د الکاینونو د سلسلې تر ټولو لومړی مرکب ایتاین یا اسیتلین ده. نو د جیم ځواب درست ده. په دوهمه برخه د پوښتنو کې یو لوري ته پوښتنې راکړل شوي او بل لوري ته ځوابونه دي، چې د پوښتنو په مقابل کې به موږ تاسو د مقابل قوس کې به د ځواب شمیره لیکو. یو دوه پوښتنې زه درته په لنډو ټکو کې وایم. غیر مشبوع هایدروکاربنونه څه ډول مرکبونه دي؟ غیر مشبوع هایدروکاربنونه هغه مرکبونه دي چې د کاربن د دوه اتومونو ترمنځ یا دوه ګونې اشتراکي اړیکه او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه شتون ولري. بل د C5H+ مرکب نوم عبارت دی له پینتین C5H+، یعنی د دغه عمومي فورمول څخه نمایندګي کوي CnH2n څخه. نو نوم یې پینتین ده. په دریمه برخه کې صحیح او غلطې پوښتنې راکړل شوي چې په مقابل خالي ځای کې باید ورته سواد او غین ولیکل شي، په کتاب کې نه بلکې په کتابچه کې. د اسیتلین د مرکب کیمیاوي فورمول C2H2 دی. دا سوال صحیح ده، درست دی. او بل C2H12 یو د الکانونو د سلسلې د مرکبونو څخه دی. دا سوال غلط ده. او په آخره کې تشریحي پوښتنې راکړل شوي دي. وی د ډبرو سکرو قیر د کومو ډولو مرکبونو لرونکی دی؟ د ډبرو سکرو قیر چې ده دا موږ تاسې ولوستل چې د اروماتیک هایدروکاربنونو لرونکی دی. تدریجي تقطیر څخه یې اروماتیک هایدروکاربنونه لاسته راځي. او په لاندې فورمولونو کې کوم یو د بنزین فورمول ده؟ دا لومړنی C6H6
چې درې دوهګونې اړیکې لري دا د بنزین فورمول ده. پاتې پوښتنې باید تاسو په خپلو کورونو کې د کورنۍ دندې په ډول حل کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، د راتلونکي لوست موضوع مو ده د دریم څپرکی عضوي وظیفوي ګروپونه او د هغوی ټولګي یا صنفونه. تر بیا چې زه تاسو په خدمت کې حاضر کړم، تاسو په لوی الله سپارم. الله مو مل شه.